کیسه د کیسې نوم دی د زمري سره د نیکۍ کولو بدله. وای په یو ځنګل کې زمري او میرمن یې له دوه بچیانو سره اوسېدل. یو ورځ ډېر وږي شول او په یو جي کې ویده ول. نو د زمري میرمن یو دفعه زمري ته وویلې پورته شه چې خوب مې ولیده چې په پلانکي ځنګل کې ښکار شته، هلته به دواړه ولاړ شو. له ډېر مزل وروسته هلته ورسېدو او هلته یې ښکار وکړ او ښه ځانونه یې ماړه کړه او خپلو اولادونو ته یې غوښه له ځان سره راواخیسته. او دا دواړو مزل کوي چې ګوري سیلاب راغلی دی او دوی هلته اوره غاړې پاتې شول. لاره یې بنده شوه او خپلو اولادونو ته نه شو راتلی. نو دواړو ناکراره ول او ویل یې چې اولادونه به مو لولږې مړه شوي وي، خو خبر نه ول چې اولادونو ته یې یوه هوسۍ راځي او د هوسۍ خپل بچي مړه شوي وو او هغې د تیو له درده په عذاب وه او د زمري بچیان وږي ول. نو دغه هوسۍ به په ورځ کې 3 ځلې ورته راتله، شیدې به یې ورکولې. د زمري بچیان ښه خوشحاله ول، خو هلته یې مور او پلار اندېښمن ول. آخر سیلاب وچ شو، دواړه راغله او په دې لټه کې ول چې د خپلو بچیانو مړي پیدا کړي. ګوري چې دواړه بچي سره سپین او خوشحاله مخې ته راغله او خپل مور او پلار ته یې ټوله کیسه وکړه. مور او پلار یې ډیر خوشحاله شول. نو بچیانو یې له مور او پلار نه هیله وکړه چې تاسو اخوا ته پټ شئ ځکه چې د هوسۍ د راتلو وخت ده او له تاسو ډارېږي موږ به هم شیدې وخورو او ورته به ووایو نور نو مه راځه ځکه زموږ مور او پلار راغله. هوسۍ راغله او دواړو ته یې شیدې ورکړې او کله چې بیرته لا نو مور او پلار یې ورته مخې ته سلامي ودرېدل او ویې ویلې موږ خو د ځنګل بادشاهان یو او تا زموږ د اولادونو ته شیدې ورکړې دي. اوس خپل ارمان راته ووایه چې پوره یې کړو. هوسۍ ورته وویلې زما ارمان د هغه جیګر په سر کې د شنه واښو خوړل دي. زمري یو لوی مرغه ته امر وکړ چې ته به سهار دغه هوسۍ وړې او ماښام به یې بیرته راوړې تر څو یې دا ارمان پوره شي. دغه مرغه به همدا کار کوه. آخر دغه حالات یو باز ولیده او له هوسۍ نه یې پوښتنه وکړه دا چې سپاره ځي او سپاره راځي دا څه کیسه ده. هوسۍ ورته ویلې دا زما د نیکۍ بدله ده او ټوله کیسه یې ورته وکړه. نو باز ورته ویلې زه به هم نور ظلم پرېږدم او ښه کارونه به شروع کړم. یو باز په نیکو کارونو پسې ګرځېده. یو ورځ یې د موږک بچیان چې اوبو ته ورلیدلي ول نو له اوبو څخه یې راپورته کړل او بیا یې د خپلو وزرو لاندې کړل چې تاوده یې کړي. خو څو شېبې وروسته د موږک بچیانو خوځېدل پیل کړه. نو باز غوښتل چې نور واولوځي او کوشش یې وکړو خو ویې نه شو کولی چې واولوځي. او باز ګوري چې د موږک بچیان یې د وزرې بڼه کې وهلې وې. نو له اخوا نه ګوري چې هوسۍ راغله او هوسۍ چې باز ولیده باز په ځمکه ناست ده او الوتلی نه شي. هوسۍ ورته ویلې چې ولې باز ورته ویلې باز ورته ټوله کیسه وکړه او ورته یې ویلې چې زما د نیکۍ نتیجه خو دا شوه. هوسۍ ورته وویلې ای ساده که دې له نیکانو او سیالانو سره نیکي کړې وه نو نتیجه به یې هم ښه وه، خو څوک چې له فاسقانو او کمسلو سره نیکي کوي نو همدا به یې انجام او حال وي.
عبرت. ګرانو دوستانو، د دې کیسې څخه موږ دا پند اخلو چې په ژوند کې د زمري غوندې ښاغلو او سیالانو خلکو سره نیکي وکړئ، نو انجام به یې هم ښه وي. او چې د موږک غوندې کمسلو او نااهلو سره نیکي وکړئ، هغه نیکي اخر سړي ته بد سي او په غاړه کې یو جنجال وغوړېږي.